په مردان سیمه کې د سمال چیمبر سابق صدر نعمان فقیر صراف په وینا د ګجو خان بازار نوې ټاکلې شوی صدر جاوید او ګجو خان بازار دکاندارانو سمال چیمبر دوره وکړه. پرېږده خو چې چا وټ ته څوک یې چا لور کړي چې موږ نه مني نه دې مني داسې خبره ده. څوک هم مني دې مني که څوک هم نه مني نه مني په زور ته په چا خپله مشري او ورورولي نشي کولی خو د خپل ځان نه د خپل ګروپ د ملګرو طرف نه دا یقینداني ورکوو چې ګجو خان روډ زموږ د دنیا خپل خپلوان او رښتیا دا زموږ د بلدیاتو جانب خان نه مخکې هم زموږ ناظم و د دې نه مخکې زه په خپله نو لکه دا زموږ ټول دا د غم خادې ځایونه دي. کله به څوک ګړلي څوک به بیلي خو زموږ دپاره چې تاجرانو مشري شي او کوي یې زموږ دپاره د سر ګل دی د هغه په یوه خبره هېڅ تمه به نه ساتو د یو بل نه خو د تاجر په کاته کې به موږ بالکل ستاسو سپایان یو انشاءالله. جاوید صدر سے په خپله باندې یو شخصیت دی په هر ځای کې د یو نوم دی په هر ځای کې دی ورتلی شي په هر ځای کې دی خبره کولی شي. نو زه جاوید صدر صاحب ته دا خبره کومه چې مونږ هم ځان سره ملګري کا تاسو چې کوم ځای ته ځئ مونږ هم ځان سره بوځئ انشاءالله مونږ هم ستاسو شانه به شانه یو. په دې موقع د تاجر اتحاد تنظیم ملګرو د احسان بادشاه په مشرۍ کې د ګجو خان بازار صدر ته هارونه واچول او په صدر منتخب کېدو باندې ورته مبارکبادي ورکړه. د ګجو خان د ټولو دکاندارانو ډېر زیاته شکریا ادا کوم او خپل مشر جاوید صدر صاحب خپل لور اسف اقبال د سیکرټري امیدوارو او د جانزیب کاکا چې موږ له دومره په درناوي راغلي سره د ملګرو زه د دې انتهایی شکریا ادا کوم او د خپل تاجر اتحاد چې زموږ کوم ملګري دي د هغې هم شکریا ادا کوم. د نننې پروګرام مقصد جاوید کاکا همدا دی چې تاسو له چې یو پروګرام مونږ کړی وه مونږ به په دې باندې به کینو ګپ شپ ولګو او د دې خبرې خو ضرورت نشته خو زه تاسو ته دې پلیټفارم نه د تاجر اتحاد کې د شلومیت دعوت در کوم تاسو خپلې خبرې وضاحت سره وکړئ او ورسره آصف اقبال سره خپل ملګري راغلي دي نو په مردان چیمبر اف سمال انډسټریز کې دی له د ممبرشپ هم دعوت ورکوم او انشاءالله دې کې به تاسو ته دا مسلې نه چې په مارچ کې د دې کوم رینیول کېږي نو تاسو ته به کم از کم دا نه ویلي کېږي چې میاشت پس راشي ستاسو رینیول کېږي یا نه کېږي یا په گوشواره کې څه ضرورت شته یا نشته. انشاءالله دلته به تاسو سره په اسانه ممبرشپ میلاویږي. دا د امپورټ ایکسپورټ یو اداره ده او ورسره د نواز ماندوري موږ سره ناست دی د هغه هم ډېره شکریا ادا کوم. په کراچۍ کې الیکشن ګټلې د فیډریشن چې کوم زموږ د 365 چیمبرو هیډ دی دا هم د مردان د خاورې لپاره ډېره د فخر خبره ده. انشاءالله کې یو ډېر ښکلی الیکشن په ګجو خان کې وشو او ډېر پرامن طریقې سره وشو. دا ځل شکر الحمدلله نه پکې هغه جنګ و نه پکې هغه جګړې وې نه د چا راښکلو پکې چې بھئی دلته ووټ واچوه دلته ووټ واچوه. الیکشن وشو. زه د جاوید انتهایی مشکور یم د تاجر اتحاد د طرف ته شکریا ادا کوم د جانزیب هم شکریا ادا کوو چې دوی دلته راغله چې زموږ داسې مشران الله دې ټول عمر لا زموږ د سر سورې لري احسان باچا او زموږ د تاجر اتحاد د مشران چې بغیر څه لالچه بغیر څه غرضه بغیر رایکارۍ نه چې دوی د تاجر خدمت ته ولاړ او نن چې شکر الحمدلله د انتظامیې په منځ کې دا روغه جوړه راله دا د دې هغه کوششونو. اخر کې د ګجو خان بازار صدر د ټولو تاجر اتحاد ګروپ ملګرو شکریا ادا کړه او زیاته یې کړه چې نو دا ستاسو چې کوم ګروپ ته انشاءالله چې سوي نو اول به تاسو سره په شریک کړي بیا به د نورو ملګرو سره او کوبه دا د دکاندار خدمت انشاءالله او کوبه چې موږ نه تاسو غواړئ موږ به هغه کوو انشاءالله الرحمن. دا هېڅ خبره به نه راځي چې موږ به ستاسو د مرکزي تنظیمي تاجران یا انتظامیې ته یا خپل دکاندار ته یا نورو ملګرو ته به ستاسو یا خپل سترګې ټیټو انشاءالله دکاندار منډه به وو او په شریکه به یې وو که خیري خو انشاءالله الرحمن زموږ نه به ستاسو ملګري ستاسو ډله ستاسو چې کوم تنظیم دی که سمال چیمبر دی که مرکزي تنظیمي تاجران دی انشاءالله دا به زموږ نه خفه کېږي او نه به زموږ داسې کارکردګي چې تاسو به زموږ نه خفه شي او تاسو موږ سره په الیکشن کې ستاسو ګروپ چې کوم هلته ووټران دي موږ په دې خبره هم پوهېږو چې ستاسو هغه ووټرانو موږ له ډېر هیلپ کړی دی په دغه وجه موږ هغې ته هم ویلي دي چې بهی موږ یو ګروپ کې میلان نه کوو خو مشر به احسان باچوي. نو تاجر برادرۍ چې سم راځي نو موږ به انشاءالله هم تاسو پسې راځو د مشرۍ په لحاظ باچاجي ما وختین دا خبره کړې ده ما باچاجي زموږ مشر دی موږ نه یو ځای هم نشي خلاصېدی کور کې هم رانه نشي خلاصېدی دکاندارانو دا کوم چې ناست یې دا اور انشاءالله تعالی چې څه قسمه
کار خدمتي دا مې سره واده ده باچاجي پسې به د کور مخې ته ځو که په کار مو وي باچاجي پسې به د کور مخې ته ځو خلاصېدل یې نشته الیکشن ګټات بیلات ما خو تاسو ته ووایي دا پکې شته خو د باچاجي خلاصېدل نشته د باچاجي د ګروپ د هر فرد خلاصېدل نشته موږ سره منډه وایي ترړه پوګه پوګه به را سره انشاءالله او په اخر کې ورلا د چای خوندور پروګرام هم را جوړ کړلی و